د الله رسول فرمایي تر ټولو بهترینه نکاح هغه ده چې مهر یې کم وي. پروا نه لري مهر ډېر پروا نه لري، هېڅ بده خبره نه ده، خو بهترینه نکاح د الله رسول فرمایي هغه ده چې مهر یې کم وي. زموږ ته په هغې کې دا څنګه خبره ده؟ کاروبار نه دی، خرڅېده نه دی. دا چې راولاړ شي د خپله لور په 15 لکه ورکړي، په اول ورته ورته وایي چې وروره نیمه یې لور ته ورکومه نیمه یې زه ځینې اخلمه. دا د دې څه معنا ده؟ دا ته چې 15 لکه روپۍ د لور د خورې، دا ته په کوم بنیاد خورې؟ تا ته حلال دي؟ ته یاره دین پرېږده، دین محمدي پرېږده، ګرد سره په یو دین کې، په یهودیت کې دا حلال دي، په نصرانیت کې دا حلال دي، نو ته څنګه دا شی حلال بولې؟ ځکه زموږ ته د ودو خانه خرابه شوله. هر دویم سړی وګوره د خپلې کور والا سره په عذاب دی، په تکلیف دی، پریشان دی، طلاق بل 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 بل. دا خو د نبی علیه السلام په طریقه کې سبحان الله کا برکت نو که څه موږ برکت غواړو. فاطمه فرمایي رضی الله عنها و زما او د حضرت علي کرم الله وجهه چې واده وسو، نو زما او د چې کومه بستره ولا یعنی زموږ د استوګنې چې کوم ټاټې بولي ارشې چې بولي موږ پر دغه زموږ ژوند پر دغه د ورځې به ما دغه ټاټ راواخېستې زموږ روښانو پر دې باندې ما هغه ته پروړ وراچو. د ورځې د پروړ د وشت لپاره وه، د شپې د حضرت علي کرم الله وجهه په 10 مبشرو کې علي فی الجنه او بی فاطمه سید اهل نساء الجنه د جنت د ښځو سردار ولا. د ورځې د وش ټاټ چې هغه به واښه خوراک مطلب شی مې ور باندې خوړی پروړ، او د شپې د دې لپاره ولا. څو برکت یې ولو د حسن او د حسین په برکت تر نن په یړ سید وجود ستا دا ول ستا، نو خو دا باندې سم یې اخر زمان به سید دی، دا برکت یو. ما وسه یو ټویټ کته فیصل آباد کې وادو، نو سړی چې په پنجاب کې بیا دا غم دی هغه جیز بولی ته به د لور سره شی ورکې و زوم ته به شی ورکې زموږ هغه خو موږ دای موږ مطلب هغه چې کوم انجلۍ موږ غواړو موږ هغه ته شی ورکو، صحیح سو هم به لور ورکې هم به دنیا ورکې. دا سړی یو لس کیلو سونه ورکړي، دا څه په غاړو نه هارون نه د سونې په غاړو د خدا زوم چې کوم دا غد ورونه وي ورته موټر کړي بل ورته موټر کړي، په دې کې برکت نه دا د کوم خو دا چشته نو دا سره کوم ژوند دی. اوس یو طرف ته فاطمه خبره رااله، بل طرف ته دا خبره رااله. کته دا وایي چې یاره فاطمه وګردنه یا ټیک ته سیده نن زمانہ کې راواخله یو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر طریقه باندې شرعي مہر دی، بل طرف ته دا مہر دی، برکت په کومي وکی بوله. عائشہ ته دا راوښه بي عائشہ صدیقه رضی الله عنها د سونې چلے په ګوتو نبی اسلام پښتنه جمع کول عائشہ دی ولها ول زکات ورکې ول یا رسول الله زکات نه دی ورکړي. الله رسول ته وپرن استاد جهنم د پاره دا یو چلے کافي دی، استاد جهنم د پاره دا یو چلے کافي دی. اشته چې یو لس کیلو سونه ورکړه څو زکات دی کې زکات کې نور کې زکات ورکوي کې نور کې مطلب دا تقریبا 15 کروڑ روپۍ جوړیږي، دا به زیات جوړیږي، صحیح سو 10 کروڑ روپۍ جوړیږي. نو ولې څه پیښه ده څه کیسه ده زکات څنګه د الله بي عائشه صدیقه په وچه لی باندې جهنم لري، مستاغه په 1 کیلو باندې چیر جنت ته ولاړ شي. دا کېدلی شي؟ دا څه سره کوم ژوند دی؟ ځکه زما واست په معاشره کې و زنا اسانه سوله، نکاح ګران سوله. زنا اسانه ده، نکاح ډیر مراسم غواړي، ډیر خبري غواړي، ډیر مجلسونه غواړي. دا یو د سپینسر خبري چې ورواچې زما اول زوی دي، زما اخر زوی دي، زما درمیانه زوی دي، دا و لا نکاح درته چارغاشي غرق. صحیح سلو. نو کزما اوستا د پیغمبر علی صلوات و سلام په لار کې د رواج ورواچوي، نو چې څومره پیغمبر علی السلام منور دي د عمره طریقه منوره ده، چې څومره رواج منحوس دي د عمره طریقه منحوس ده. لیکن هیڅ شک نشته په دې کې. صحیح سلو. کملا دي که طالب دي که تبلیغ دي که سپینزر دي په ظاهر اورور نه پلون یې پای نه لري. مولوی صاحب سر راپورته کې دی یو وشتواره سبحان ربي الاعلى وای، لیکن چې نکاح لري ورشه د دوه د هندو فرق نه کیږي. چې کوم مراسم د هندو هغه دغه مراسم د دم دي، کوم رواج د هندو هغه د دم دي. بس چې په ظاهر په منځو په دا تسبو په دا خبر سره خطا وتلیو، په باطن کې موږ هغه نه لکه په ظاهر چي. که غواړئ ځان د مهمو اسلامي معلوماتو څخه خبر کړئ، د الحاج مولوي نورالدین آغا په نوم فیسبوک پاڼه خوښه او له نورو سره یې شریکه کړئ.